د پلخمري په ښار کې د کمسنه ماشومانو کار او د سوالګرو میرمنو شمیر چې ماشومان هم ورسره دي په دې وروستیو کې ډول ډول اندېښنې راولاړې کړي دي. خو هغه میرمنې چې ماشومان هم ورسره دي او تاوده و ساړه موسمونه د سړک په غاړو ټوله ورځ سوالګري کوي وایي اقتصادي ستونزې لري. خانه چیز نداریم، هیچ خوردن نداریم، دوستان نداریم و مجبوریم روی سرای باشیم. اگر داشت داشتیم چرا بیاییم؟ کسی مجبور نباشه میایم. مجبوریم کو دولت نیست که ما کمک کنه. چی کمک میکنه؟ هیچ کمک نمیکنه. چرا خیرات طلبی میکنم که ندارم، کسی مرد ندارم، شوی ندارم، ما ایران ماندگی ایم. دم چی کمک کنم ما کارا نکنیم. اولادای مسئله که در خاک هستن چیز ارشتون کنم و مجبوره برآمدم. هیچ چیز ندارم پیشه که مامان برام پیم. په کم عمر کې د ښار په سړکونو کې په کارونو بوخت ماشومان وایي له مجبوریته اړ شوي چې په دې کمسن کې په ښار کې کار وکړي. اینجا خاطر یک دو رو په غریبی کردن آمدیم. میخوایم از دولت میخوایم که هم مرتب هم چیز ما جور کنیم ما غریبی کنیم. آمدیم به خاطر یک دو رو په غریبی و یک لقمه نان. به خاطر غریبی آمدیم یک لقمه نان پیدا کنیم. پیسه نیست که یک درس بخونیم دیگه. بغلان کې د بشري حقونو ساحوي دفتر عوامي روغتیا ریاست اندېښنه لري چې د بشري او روغتیایي اړخه سوالګرې میرمنې چې ماشومان هم ورسره دي په سخت حالت کې دي او دوی باید د ژوند د بدلون په لارو چارو فکر وکړي. اول اجازه ندیم که نوعی کسایی که به کارو میزنن از اطفال استفاده کنن. ما اول مسئولیت از اونها را در نظر بگیریم. بعد میشه که به خاطر فقر زدایی و مشکلات کسایی که گدایی میکنن و واقعا شاید اقتصادشون ضعیف باشه ما امکانات دیگر را برشون فراهم بسازیم تا از این محیط ماحول پلخمری جمع شن. شاید بازی برنامه انکشاف پیدا کنه، خوبتر و بهتر پیشنهادات داده شود و در دیگر قسمت هم تطبیق شود. ولی در حال حاضر یگانه موضوعی که ما از طرف سازمان حقوق بشر مطرح کردیم همین مورد بوده. امیدوار هستم که این توجه جدی صورت بگیره. حداقل حقوق علوم و اطفال را که ما میگیم که او تا هنوز از غنداقش باز نشده و او را به شکل بسیار بیرحمانه دونمونجا در سر سرک است. این کلی ما شما میبینیم. اینی را جلوش گرفته شود که باز چرا سوء استفاده از این میکنند. د بغلان امنیه قمنداني اندېښنه لري چې له سوالګرو میرمنو سره پیغلې نجونې هم شته او لا یې هم په بشپړ ډول هویت دې ولایت کې نه دی معلوم چې آیا رښتیا هم د اقتصادي فقر له امله دا میرمنې سوال کوي او که نورې موخې لري. جمع میگن باز دیگه میرن رد چی میکنن. این مینا گرفته شده شما دخترای جوان سنشان تقریبا 15 16 17 شما زیر چادری از کجا آمدین این میره امور زمان باشه و حقوق بشر باشه بگیره که همی شما از کجا آمدین گدایی میکنین فامیل شما کجا هست از کدام نسل هستین پدرتان که مادرتان بیادرتان که به این شهر آمدین این شهر شما و گدایی که زنای پیر افتان کنه هست اینمی جوانا اینمی رو رجوع کده قسم یک تجارت داری گفتن. د بغلان د کار او ټولنیزو چارو رئیس مني چې ماشومان له سختو ستونزو سره په لخمري کې لاس او ګریوان دي خو وايي د ژوند د ښه والي لپاره په یو شمېر برنامو کار کوي. مشکلات اطفال خیلی زیاد است، حجم مشکلات خیلی زیاد است. به هر حال آنچه که ممکن و مقدور است مطابق پالیسی و قوانین و قواعد مربوط به حکومت ما اجرات و عملیات خود در قسمت رسیدگی به امور اطفال داریم. برنامه‌های مختلف داریم. له دې ستونزو وراخوا په بغلان ولایت کې جنگي ډلې هم له ماشومانو نظامي ګټې پورته کوي او تر اوسه پورې د بشري حقونو مسؤلین نه دي بریالي شوي چې مخه یې ونیسي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.